ګرانو زده کوونکو د څېړنې د میتودولوژي په دې سلسله کې به موږ او تاسې نن د مضمون پر منځپانګو باندې بحث وکړو. نوموړی مضمون په 1500 فصلونو کې جوړ شوی دی چې هر فصل به ځان ته بېله ځانګړتیا ولري. چې لومړی فصل یې زموږ او ستاسې د څېړنې د پیژندنې تر عنوان لاندې دی چې په هغه کې به عمده 3 برخې تشکیل شوي وي. چې په لومړۍ برخه کې به موږ او تاسې د څېړنې پیژندنه باندې بحث وکړو. په دوهمه برخه کې د څېړنې د میتود او د څېړنې د میتودولوژي ترمنځ عمده توپیرونه وڅېړو. او دریمه برخه کې د څېړنې پر ډولونو به بحث وکړو چې خپله په څېړنه کې کوم عمده ډولونه په نړیوال اصولو کې پیژندل شوي. په دوهم څپرکي کې به موږ 2 برخې ولرو. لومړۍ برخه به پر استقرایي او استدلالي دلایلو باندې بحث کوي. دوهمه برخه به بیا سمدستي د دې موضوع سره جوخت د څېړنې پروسه راته په لنډو ټکو کې وپېژني. دریم څپرکی به د معمول سره سم یوه برخه ولري چې هغه تیرې څېړنو ته کتنه او همدارنګه تیوریکي شالید باندې به بحث په تخنیکي او تکتیکي شکل سره صورت ونیسي. په دغه ترتیب سره څلورم څپرکی به موږ او ستاسې 2 برخې ولري. لومړۍ برخه کې به د څېړنې ستونزه لیکل او جوړول څرنګه کیږي په یو پروپوزل کې یا په تیسیس کې یا په مونوګراف کې. همدارنګه په دوهمه برخه کې د همدغه څپرکي د څېړنې موخې لیکل به تر بحث لاندې ونیسو. همدارنګه پنځم څپرکي به بیا 2 برخې ولري چې په لومړۍ برخه کې د متحولینو ډولونه او همدارنګه دوامه برخه د اندازهګیري واحدونو باندې چې میجرمنټ اف سکیلز ورته وایي بحث وکړو. شپږم څپرکی به زموږ او ستاسې 2 برخې ولري چې لومړۍ برخه فرضیه جوړول دي کنسټرکشن اف هایپوتیسس چې ورته وایي او دوهمه برخه به فرضیه ازمایل دي چې هغه ټیسټینګ اف هایپوتیسس ورته وایي چې د دې سره مرتبط به بعضي احصایوي ازمایښتونه چې هغه د احصایې برخه هم له ځانه سره لري په دې برخه کې له ځانه سره راسي. په دې ترتیب سره به په 9م څپرکي کې 15 برخې مشتمل وي چې لومړۍ برخه د څېړنې د ډیزاین پیژندنه ده. دوهمه برخه د څېړنې د ډیزاین ډولونه دي. دریمه برخه د تجربوي څېړنې ډیزاین دی. څلورمه برخه بیا د دې منعکس غیر تجربوي د څېړنې ډیزاینونه دي. او بالاخره 5مه برخه چې په 9م څپرکي کې ده د کیفي څېړنو په پار د هغوی د څېړنو د ډیزاین برخه به شامله اوسي. په 8م څپرکي کې به یوه برخه شامله اوسي چې هغه یوازې او یوازې د ډاټا د ټاکلو تګلارې پکښې تشریح کیږي. 9م څپرکي کې به بیا هم یوه برخه وي چې د برخورد اندازه کول وي د ډاټا په اټیټیوډنل سکیلز کې چې موږ څرنګه کولی شو په مختلفو تخنیکونو باندې د رویشونو یا کیفي رویشونو وکولای شو اندازه کړو او و ډاټا د تحلیل ته عیار کړو. په 10م څپرکي کې به 3 برخې شامل وي. لومړۍ برخه به د ډاټا د ویلیډیټي پیژندنه وي چې په کوم حالت کې ډاټا قابل د قبلېدو ده او په هر ځای کې قابل استعمال کېدلی شي. دوهمه برخه کې به د ډاټا اعتبار پیژندنه او معلومونه وي چې موږ او تاسې ډاټا ریلایبلیټي ورته وایو. دریمه برخه به چونکې 2 لوړې برخې به یوازې په کمي څېړنو کې راڅرخي او دریمه برخه به په کیفي څېړنو کې د ډاټا ویلیډیټي او ریلایبلیټي تشخیص کیږي او تشریح کیږي. 11م څپرکی به په خپل ځان کې 15 برخې ولري. لومړۍ برخه نمونه ټاکنه ده یا سامپلینګ چې ورته وایي او یوازې پر پیژندنه به بحث کیږي. دوهمه برخه احتمالي نمونه ټاکنه ده چې یو د عمده اقسامو د نمونه ټاکنې څخه تشکیلیږي او سیستماتیکه پروسه په ذات کې لري او خپل ډولونه به ټول تر دغه 2 برخې لاندې تشریح شي. په دریمه برخه کې غیر احتمالي نمونه ټاکنه ده او اړوند مثالونه او بیلګې به وي چې په کوم ځایونو کې په عملي بڼه موږ او تاسې کولی شو احتمالي او غیر احتمالي نمونه ټاکنه استعمال کړو. 4مه برخه کې د نمونې د کچې د اندازې د ټاکلو تشخیص به وي چې موږ او تاسې سامپل سایز ډیټرمینیشن ورته وایو. د دې له لارې به موږ او تاسې وکولی شو په صحیح توګه سره د فرضیو د ازمایښت د صحیح قبلېدا لپاره د نمونو د صحیح تعداد ټاکل د یو خاص معیاري میکانیزم او احصایوي تګلارو په پار باندې په کار واچو چې په دې برخه کې به ان شاء الله
زموږ او ستاسې په پوره سر په خلاص شي. 5مه برخه کې موږ او تاسې سامپلینګ ایرر باندې بحث کوو چې د نمونې ټاکنې غلطي ورته وایي چې اکثریت وخت د څېړنې په جریان کې د ډاټا د راټولولو په برخه کې څېړونکی او یا ډاټا راټولونکی ورسره مواجه کیږي چې بالاخره خپل ډاټا تر سوال لاندې راولي. همدارنګه په 12م څپرکي کې به 2 برخې شاملې اوسي. لومړۍ برخه به د څېړنې پروپوزل لیکل دي او همدارنګه په 2مه برخه کې به د همدغه څېړنیز پروپوزل وړاندې کول او ارائه کول اوسي. 14م څپرکي به بیا یوه برخه له ځانه سره ولري چې په هغه کې د ډاټا په راټولولو کې اخلاقي اصول شامل اوسي یا ایتیکل پالیسیز چې د یو څېړنې په برخه کې شامل دي هغه په دې چپټر کې ځان ځای کړي. په 14م څپرکي کې به یوازې یوه برخه شامله وي چې هغه د ټوله څېړنیزو پروسې د طی کولو وروسته به موږ او تاسې په دې وتوانیږو دا معلوم کړو چې ډاټا څرنګه پروسس کیږي او څنګه ښکاره شي چې هغه یې په مختصرو بڼو باندې مختلف تګلارې له ځان سره لري. او بالاخره زموږ او ستاسې په آخرنۍ څپرکي کې چې 15م څپرکي دی په هغه کې به د معمول سره سم د څېړنې د راپور لیکلو پر برخه به کار کیږي چې څرنګه موږ کولی شو دا ټول تخنیکي او تکتیکي تګلارې د زده کړې سره سم موږ په دې وتوانیږو چې یو څېړنیز راپور په بشپړه توګه د معیار سره سم ولیکو او چاپ ته آماده کړو.